Salam, dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of AZ English and Pashto program. Today is our A47th lesson and as usual we're going to start from our grammar part. Salam Muhammad Ustaz خوشمندم خوب و صحتمند باشین. پروگرام AZ English and Pashto است و امروز درس 47 است. تاسو ټول د خرغلاس یم هیلمند یم چې په تېرو درسونو کې انشاءالله کوم مشکل نه وي اوسېدلی. دوستانو موږ په تېرو درسونو کې د ټنسونو بعضې ټنسونو په اړه بحث وکړو چې وارې رسېدلی دی پاست پرفیکت ټنس ته. چیز ته رسېدلی دی پاست پرفیکت ټنس. امروز درباره پاست پرفیکت ټنس بحث میکنیم و تعریفهایش همچنان استراکچرهایش را میخوانیم که چطور یک جمله را در پاست پرفیکت جور میکنیم، چطور یک معنایش چیست و چطور سوالیه میکنیم، چطور منفیش میسازیم و همین پاست پرفیکت که هست این را کجا به کار برده میشه. دغه ټول د زده کولو لپاره راځي دغه ډیفینیشن نه استفاده وکړو. Past perfect tense, it means the word past. Why do we call it past? Because it shows past actions. Perfect because it shows the completed actions, and tense because it gives and shows the time. It is the nomination of the past perfect tense. Now coming to its definition, that is used to show an action or state which was completed before another action in the past. What does it mean? It means that past perfect tense is used to show an action which was started and finished. It means which was completed before another action in the past. What does it mean? It means that there are two actions in the past. This action and this action. This action is the first, this action is the second. For showing up this action which is finished and completed before this action, we use past perfect tense. ګوري پاس پرفیکټ ټنس د دې لپاره کړي تعریف کې داسې وایي چې د دې لپاره کړي تر څو پاس داسې حالت او یا داسې هغه وښیي داسې موږ ته اکشن وښیي عمل راته وښیي چې د یو بل عمل نه مخکې اجرا شوی. څنګه شوی؟ یو بل عمل نه، یعنې ضرور یو دوه عملونه به کنسیډر کېږي، دوه کارونه به کنسیډر کېږي، هم د لسنر او هم د ریډر، یعنې چې دا څوک خبرې کوي، هم د متکلم او هم د مخاطب په ذهن کې دوه عملونه به وي. یعنی دوه عملونه مثلا په تیر کې ترسره کېږي. دغه لومړنی عمل د ښودلو لپاره موږ څنګه کارو؟ پاست پرفیکټ ټنس کارو چې دویم عمل نه مخکې پای ته رسېدلی وي. مثلا زه وایم که نه چې زه ستا له راتګ نه مخکې ښوونځي ته تللی وم. ګورې دوه عملونه دي، یو ستا راتګ دی، یو زما ښوونځي ته تګ دی. دا ښوونځي ته تللی ومه دا یو عمل دی چې په تیر کې شروع شوی ختم شوی دی. د کم عمل نه ستا د راتګ نه مخکې د دغې لومړني عمل د ښودلو لپاره موږ پاست پرفیکت ټنس کارو. یعنی عمل شروع شده باشه، انجام شده باشه، بعد از او یکدیگر عمل و میان آمده باشه که اگه بخواهیم او را نشان بدیم ما سمپل پاست ټنس به کار میکنم. بعضې وختونه داسې راځي چې دغه دویم عمل نه وي. مثلا زه تا ته وایم چې زه اوس په کونړ کې مثلا اوسېږم، دواړه ما ورته ناست یو، زه تا ته وایم چې زه په کابل کې اوسېدلی وم. It means in this sentence that I had lived in Kabul. Now I'm in Kunar. But if I say I had lived in Kabul, it means the second action, that being in Kunar and coming to Kunar is known to me and to you as well. Let's talk about that. بعضې وخت کې داسې دوه عملونه زه ته وایم چې زه کابل کې اوسېدلی ومه. ګورې د کابل کې اوسېدل زما دلته دویم عمل ما نه دی ذکر کړی چې دا د کوم عمل نه مخکې، مګر اوس تاسو پوهېږئ یا به زه په دواړه به پوهېږو چې اوس چېرې اوسېږم. د دغه اوس اوسېدو نه مخکې یو عمل چې اجرا شوی هغه لپاره موږ پاست پرفیکټ ټنس کارو. مثلا ګورې we had lived in Kabul before we came to ننګرهار. موږ په کابل کې اوسېدلو مخکې له دې چې ننګرهار ته راشو. ګورې دا جمله د پاست پرفیکټ ټنس ده. د کوم ټنس ده؟ پاست پرفیکټ ټنس ده. او دا جمله چې ده دا بیا د سمپل پاست ده. یعنی دا عمل چې دا دویم چې اجرا کېږي دا په پاست کې اجرا کېږي او دا اول چې اجرا کېږي دا په پاست پرفیکټ کې اجرا کېږي. څه معنا ده د پاست پرفیکټ معنا څه شی ده؟ ګوره ښه، د سمپل پاست معنا ده چې I lived in Kabul. زه په کابل کې واوسېدم. څنګه؟ زه په کابل کې واوسېدم. او که I had lived کې یعنی پاست پرفیکټ کې معنا ده چې زه په کابل کې اوسېدلی ومه. څنګه؟ زه په کابل کې اوسېدلی وم. همدارنګه دغه زه په کابل کې اوسېدلی وم دغه وخت کې شاید دلته دویم عمل ضرور باید وشي. او که داسې ووایي چې I lived in Kabul، زه په کابل کې واوسېدم، شاید اوس هم اوسېږي، شاید هغه نه وروسته بل چېرته نه لیدلی. مګر که وایي چې I had lived in Kabul، زه په کابل کې اوسېدم، دلته دا معنا لري چې اوس په کابل کې نه اوسېږم، یو وخت اوسېدلم، دویم عمل بیرته انجام نیولی دی، یک ما یک جای دیگر رفتیم. همچنان is used to show an action which had happened long time ago. What does it mean? The past perfect tense is used to show the action which had happened long time ago and much time has been passed to that. داسې یو عمل که عمل نشان میده که وقت زیاد شده باشه، یعنی زیاد در گذشته می باشه. چطور؟ مثلا ما میگم I had lived in Kabul. ما در کابل زندگی میکردم. ما در کابل زندگی میکردم. یعنی ما په کابل کې زندگی
کړې وه. ما د کابل زندگی میکردم تو نگوین بگین ما در کابل زندگی کرده بودیم. I had lived in Kabul. زه په کابل کې اوسېدلی وم. ګورې دا یو ډېره پخوانۍ زمانه ده، د ذهن کې ستاسو راځي. نو دغې د ښودلو لپاره هم په پاس پرفیکټ ټینس مونږ کاروو. راځو دغه پاس پرفیکټ ټینس جملې څنګه جوړو. د دې دا هم زده کړو که مونږ وایو چې زه کابل کې واوسېدم، مونږ سیکنډ فارم راولو. مثلا I lived. که وایو چې زه کابل کې لګیا وم اوسېدم، بیا وایو چې I was living in Kabul. اوس که وایو چې زه په کابل کې اوسېدلی وم، دا څنګه وایو؟ سټرکچر یې داسې دی چې سبجیکټ به راځي، هارډ به راځي. نور همغه پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. کوم ټینس دی؟ پریزنټ پرفیکټ. خو صرف د هاب او هاز په ځای باندې دلته چې راځي؟ هارډ راځي. که چا پریزنټ پرفیکټ ټینس زده کړی، هېڅ د دې تشریح ته اړتیا نشته. هماغه د پریزنټ پرفیکټ په غوندې شکل لري، مګر د هاب هاز په ځای باندې دلته چې راځي؟ هارډ راځي. او وروسته هماغه پریزنټ پرفیکټ ټینس کوم هغه چې دی دغه راځي. عموما ګورئ په ټولو پرفیکټ ټینسونو کې تھرډ فارم جواب راځي. دا په ذهن کې وساتئ. فار ایگزامپل مثلا مثال راغلی دی she had lived. مثال به یو مثال وایو I had watched the TV. I had watched the TV. If you want to make a questions, had I watched the TV? Well, had sarta ravde. The word had is at the beginning now. For example, I had not. The same ما تاسو ته ویلي چې have, has, had, can, could, is اما دا وکړه جملې سره راوالي سوالیه جملې نه وروسته راوړئ وروسته ترې not راوړئ منفي. I had not watched the TV. اوس منفي سوالیه had I not watched the TV. ګورې دا ټول مې د دې سټرکچرونه ولیکل. ښه یو مې د سټرکچرونه ولیکل او یو همدغه جمله چې ده په خپله سمپل همدا جمله همدې جمله کې د سټرکچر هم نه وشي تاسو د همدې جملې نه معلومولی شئ. ګورې I had watched the TV. had پکې راغلی دی که نه؟ دا had جملې ته سر ته راوړه had I نور همغه جمله ولیکه. had پکې راغلی دی که نه؟ دا دا شوله منفي منفي کوي. I had راغلی دی د had نه وروسته یو ناټ راوړه دا منفي د جوړه شوله او had یې سر ته راوړه وروسته ترې بیا ناټ راوړه دا یې منفي سواله شوله. نو دغه یې سټرکچر وشولې. معنا چې شی ده دا معنا یې دا ده چې I had lived in Kabul. زه په کابل کې اوسېدلی وم. فرق د سمپل پاست ټینس سره دا دی چې سمپل پاست ټینس معنا دا ده چې I lived in Kabul. زه په کابل کې واوسېدم او I had lived in Kabul. زه په کابل کې اوسېدم. پاست پرفیکټ ټینس عموما داسې عمل ښیي چې د یو اکشن نه مخکې راغلی دی، یعنې دلته ټو اکشنز راغلي، دغه اکشن چې دی دغه د دویم اکشن نه مخکې راغلی. او سمپل پاست ټینس دا ساده عمل موږ ته ښیي، ساده ښیي. همدارنګه دا یې موږ بله کلمه ذکر کړله چې سټیټ ښیي. سټیټ په خپله حالت ته وایي. څنګه وایي؟ حالت. مثلا موږ په پریزنټ ټینس کې سټیټ څنګه ښودو؟ داسې هم ښودلو چې I have been there. زه دلته یم. ګورئ مثلا وایو I had مثال په ډول د سټیټ د ښودلو لپاره I had been in Kabul. ګورئ همدا جمله وایو همدا before I came to ننګرهار. زه کابل کې وم چې مخکې له دې چې زه ننګرهار ته راغلم. د دغې د ښودلو لپاره هم موږ په پاست پرفیکټ ټینس کاروو. په ټوله کې موږ ویلی شو چې پاست پرفیکٹ ٹینس مانا تیرا کامل زمانہ، تیرا کامل زمانه نیچی مانا یا زمانه است که یک عمل نشان میده که در گذشته اجرا شده باشه و پیش از یک دیگه عمل مثلا به پایان رسیده باشه، اختتام داشته باشه. For example, we say that we had lived in Kabul. ما در کابل زندگی کرده بودیم before we came to ننګرهار. پیش از اینکه به ننګرهار آمدیم. موږ ننګرهار کې موږ په کابل کې زندگی کړې وه، ژوند هم تېر کړی و مخکې له دې چې موږ ننګرهار ته راشو. دا یو پاست پرفیکټ ټینس جمله ده. همدارنګه داسې عملونو د ښودلو لپاره کارېږي چې لانګ ټایم اګو ترسره شوي. یعنې څه معنا؟ I had taught English. ما انګلیسي تدریس کړې وه، یعنې هر وخت چې ترې کړو ډېر وخت په دې کې تېر شوی. دغې د ښودلو لپاره هم موږ د پاست پرفیکټ ټینس استفاده کوو. په پاست پرفیکت ٹینس میں عموماً استرکچرائش بیخی پریزنت پرفیکٹ واری هستند مگر بجای have و has همونجا هارد به کار میکنه و دیگه هم قسم سوالیه میشه، هم قسم منفی میشه، هم قسم منفی سوالیه میشه. از اون را شما استفاده کرده میتونین که این را بخونین. مگر عموما که I have lived که چه تا پریزنت پرفیکت ٹینس کی جمله مثلا I have lived زو سیدلی یم، I had lived زه اوسېدلی وم، او که بیا راتلونکي زمانه ووایو هغه به دا معنا شي چې I will have lived زه به اوسېږم. په خیر کله چې د ټول ټینسونه خلاص شول دغه د ټولو ټینسونو یوه جمله موږ لیکو او معنا کوي چې د ټولو ټینسونو دغه د معنا فرق ستاسو په ذهن کې وسپارلی شي چې ټول معنا ټینسونه سره څه فرق لري. تشکر. این بخش اول درس 47 بود. بیاین که به بخش دوم برویم.
Coming to words, follow me. Function, function, future, future, gamble, gamble, gambler, gambler, gun, gun, guilty, guilty, gult, gult, guilty. لمړنی gult دی دویم guilty دی. Guest, guest, guest. Function معنا ده دنده یا اجرا کول. For example, they say the verbs functions as a verb. The verb چې the function the verb په ډول باندې یو دنده تر سره کوي. یا that this functions to write. دا دنده تر سره کوي چې تر څو لیکل ور باندې وشي. Future معنا د راتلونکي. راتلونکي یا آینده. What do you want to become in the future? چی می خواهی د آینده شوی. یعنی د آینده چی می خواهی شوی. Gamble معنا د قمار وهل. قمار زدن. For example, Ahmad gambles, which has caused his personality to be down. احمد څنګه کوي قمار وهي. احمد قمار بيزنه با زمو خاطر شخصیتش زیاد پایین رفته. Gambler معنا قمارباز. څه معنا ده؟ قمارباز. Gun معنا ده ټوپک یا ماشینه. Guilt معنا ده ګناه. څه معنا؟ ګناه. For example, we want from Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our guilts چې زموږ ګناهونه وبخي. guilty معنا ده ګناهګار. مثلا we say that we are very guilty. ما زیاد ګناهګار هستیم. guest معنا ده میلمه یا مهمان. For example, I am guest somewhere. मैं جایی مهمان هستم. So function دنده اجرا کول، اجرا کردن، future آینده، گیمبل قمار وهل، قمار زدن، گیمبلر قمارباز، گن ټوپک، ماشین، guilt گناهگار، guest معنا میلمه و مهمان. Thank you. Let's go to our last part. Coming to sentences, follow me. He was released from the jail. He was released from the jail. He was released on bail. He was released on bail. He has worked as an interpreter. He has worked as an interpreter. There were heavy casualties in bomb blast. There were heavy casualties in bomb blast. His fate is now in the hands of the jury. His fate is now in the hands of the jury. He was released from the jail. معنا د هغه د زندان نه خوشي شو. He was released from the jail. هغه د زندان نه خوشي شو. Release خوشي کول ته ویل شي او جیل زندان ته ویل شي. All the sentences the sentence are simple past, but it is not the active form that we have studied. It is the passive form of that. He was released from that jail. هغه د زندان نه خوشي شو. He was released on bail. هغه په ضمانت خوشي شو. ریلیز خو هغه خوشي کول ته وي او بیل ضمانت ته ویل شي. He was released on bail. هغه په ضمانت باندې څنګه شو؟ خوشي شو. He has worked as an interpreter. Interpreter په خپل ترجمان ته وایي. څه ته ویل شي؟ ترجمان. او ورک کار کول ته وایي. نو هغه جمله د present perfect tense چې موږ لوستلې ده. He has worked as an interpreter. هغه د یو ترجمان په حیث باندې څنګه کړی دی؟ کار کړی دی. Has worked کار کړی دی. که دا حذف پکې نه وي بیا به دا وایي چې he worked به داسې معنا درلودلې چې هغه کار وکړ. No, he has worked as an interpreter. هغه د یو ترجمان په حیث باندې کار کړی دی. His ability of language is astonishing. د هغه د ژبې لیاقت چې کوم دی یعنې کوم لیاقت چې په ژبه کې لري it is astonishing. هغه حیرانوونکی دی. لیاقت شان که در زبان است او کسی را حیران میکنه، کسی را متعجب میسازه، متعجب کننده است، عجیب است خیلی. His fate is now in the hands of the jury. د هغه آینده او د هغه سرنوشت اوس د قاضي په لاس کې دی. جوری څه ته ویلی شي؟ قاضي ته. فیټ سرنوشت آینده ته ویلی شي. یعنې یو چا یو د یو چا راتلونکي چې څنګه د هغه راتلونکي چا په لاس کې دی؟ د جوري حیات په لاس کې دی یا د قاضي په لاس کې دی. His fate is in the hands لاسونو ته وایي، فیټ هغه ته وایي، آینده ته وایي او راتلونکي ته وایي. ډیسټینیشن یعنې هغه ته ویلی شي، یو سرنوشت ته ویلی شي.
hands لاسونه ته وي. So to all of that he was released from the jail. هغه د زندان نه خوشي شو. He was released on bail. هغه په ضمانت خوشي شو. He has worked as an interpreter. هغه د ترجمان په حیث باندې کار کړی دی. د heavy casualties in bomb blast په بمي چاودنه کې ډېر تلفات وو. His ability of language is astonishing. د هغې د ژبې هغه کوم لیاقت چې کوم دی دا ډېر حیرانونکی دی. Despite in now in the hands of the jury. دا هغه آینده چې دا اوس د قاضي په لاس کې ده یا د جوري هیئت په لاس کې ده. Thank you dear students. It was our today's lesson. The lesson was in the number of 47. If there is any question, any suggestion, you can leave them in comment box. Or if you are a good CBC student, let's discuss it there. Have good, great and happy times.